بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر کلاس کې موږ تاسو په دې باندې بحث وکړو چې څنګه کولی شو عادت توان ته پورته کړو یا قاعدې ته کته کړو. له هغې وروسته دغه کمانډونه موږ لرو. دغه کمانډ ته ټکس ایفیکټ ویلی شي. په دې کمانډ کې موږ کولی شو تیار جوړ شوي سټایلونو نه ګټه واخلو. مثلا که تاسو وخت نه لرئ چې ډیزاین وکوئ نو دلته تیار جوړ شوي سټایلونه دي، دې نه استفاده وکوئ. له دې وروسته موږ تاسو هایلایټ لرو. هایلایټ کې څه کولی شو؟ که چېرته تاسو غواړئ چې یو ځای کې لیکل په نښه کوئ، مثلا زه راځم دلته کلیر آل فارمیټ وهم چې زما لیکل ساده شي، له هغې نه وروسته دلته لیکل کوم. مثلا اوس که چېرته تاسو وغواړئ چې دغه ځای کې یو کرښه په نښه کړئ نو هغه کرښه به لومړی سلیکټ کړئ، بیا به راشئ دلته رنګ به وټاکئ. نو په نښه کولو لپاره تاسو کولی شئ دغه مختلفو رنګونو نه استفاده وکوئ. مثلا زه دا رنګ ټاکم. دوهمه طریقه داسې دی چې تاسو به لومړی راشئ مخکې له دې چې سلیکشن وکوئ، رنګ به وټاکئ، له هغې وروسته به سلیکشن وکوئ. اوس چې کوم ځای تاسو سلیکټ کوئ هغه ځای به رنګ اخلي، چې دغه کمانډ ته ټکس هایلایټ کلر ویلی شي. که چېرته اوس تاسو غواړئ چې هایلایټ بند کړئ نو سټاپ هایلایټینګ باندې به کلیک وکوئ. اوس که چېرته غواړئ چې د هایلایټ شوي ځایونه بیرته د هایلایټ نه وباسئ، لومړی به راشئ دلته او بیا به نو کلر باندې به کلیک وکوئ. که چېرته تاسو غواړئ فنټ کلر یعنې د لیکلو رنګ بدل کړئ، لومړی به هغه ځای چې تاسو رنګ بدلوئ انتخاب کړئ، له هغې نه وروسته به دلته کلر ته لاړ شئ او په کلر کې به خپل د خوښې رنګ وټاکئ په دې ترتیب. همدارنګه کلیر آل فارمیټ باندې اوس خبره کوو. کلیر آل فارمیټ څه کار کوي؟ که تاسو یو ځای ته رنګ ورکړی وي او همدارنګه نور ډیزاین مو کړی وي په هغې ځای باندې، نو که چېرته غواړئ دغه خپل ټول فارمیټ چې تاسو بدل کړی دغه فارمیټ په یو ځل سره کلیر کړئ نو دلته کلیر آل فارمیټ باندې کلیک وکوئ. همدارنګه که چېرته تاسو غواړئ ستاسو لیکل ټول لویو تورو ته تبدیل سي، چینج کیس ته راشئ، اپر کیس باندې کلیک وکوئ، ستاسو لیکل ټول لویو تورو ته تبدیل شو. که غواړئ چې ټول کوچني سي لوور کیس انتخاب کړئ. که غواړئ چې سنټنس کیس انتخاب شي چې د جملې په پایل کې لومړی توری غټ وسي نو سنټنس کیس انتخاب کړئ. همدارنګه که چېرته تاسو غواړئ چې کیپیټلایز ایچ ورډ کیس انتخاب کړئ نو په دې کیس کې به د هر لغت لومړی توری څنګه وسي؟ غټ وسي. د دې کیس معکوس کیس چې دی هغه ټاګل کیس دی. په ټاګل کیس کې لومړی توری کوچنی او د نه وروسته ټول توري چې دي په کلماتو کې لوی توري دي، چې معمولا موږ تاسو د سنټنس کیس نه ډېره استفاده کوو. بل کمانډ موږ سره دی ډیکریز فونټ سایز دی او انکریز فونټ سایز دی. ډیکریز فونټ سایز سره ته کولی شې خپل د لیکلو سایز کم کې، او انکریز فونټ سایز سره ته کولی شې خپل د لیکلو سایز زیات کې، د متن سایز دې زیات کې. همدارنګه که چېرته تاسو غواړئ چې یو ثابت اندازه سایز انتخاب کړئ، مثلا 12 14 17، نو دې لیست کې تاسو سره سایزونه شته، د 8 نه واخله تر 22 پورې سایزونه شته. نو که چېرته ثابت اندازه غواړئ مثلا 18، نو دې ځای نه انتخابولی شئ. په دغه ګروپ کمانډونو کې وروستی کمانډ په دغه ځای کې چې دی موږ سره دا فنټ دی. که چېرته تاسو غواړئ ستاسو د لیکلو بڼه بدله شي نو تاسو باید فنټ بدل کړئ. دلته مختلف فنټونه دي. انګلیش فنټونه موږ سره شته، پښتو فنټونه هم شته. که چېرته لیکل مو پښتو وي نو پښتو فنټونو نه استفاده وکوئ، او که چېرته متن مو انګلیسي وي نو انګلیسي فنټونو نه استفاده وکړئ. له دې وروسته دغه برخه ته راځم. په دغه کې لومړی کمانډ چې دی موږ سره الاین لیفت کمانډ دی چې کنټرول ال د دې شارټ کټ ده. که چېرته تاسو غواړئ چې لیکل مو چپ طرف ته ترتیب شي نو په الاین لیفت باندې به کلیک وکوئ. که لیکل مو ښي طرف ته ترتیبوئ الاین رایټ باندې به کلیک وکوئ. که پښتو وي نو ښه دا ده چې الاین رایټ وسي، که لیکل مو انګلیسي وي ښه دا ده چې الاین لیفت وسي. مثلا که زه چېرته دلته عنوان ولرم، دا زما عنوان دی، نو زه دا عنوان خپل انتخابوم. زه یم دا د ښي طرف ته راشي الاین رایټ، چپ طرف ته راشي الاین لیفت، مابین ته د راشي الاین سنټر، چې د دې شارټ کټونه داسې دي: کنټرول ال لیفت، کنټرول آر رایټ او کنټرول ای سنټر. په دې ترتیب تاسو کولی شئ الاین وکړئ. بل کمانډ د جسټیفای دی. د جسټیفای کمانډ په مرسته تاسو کولی شئ لیکل دواړو طرفونو ته منظم کړئ. جسټیفای ته به راشئ، جسټیفای باندې کلیک وکړه، دواړو طرفونو ته لیکل منظم شو. بیا په جسټیفای کې موږ 3 حالتونه لرو: لو، میډیم او های دی. هر یو چې تاسو وغواړئ انتخابولی شئ. له دې وروسته موږ سره بل کمانډ چې دی هغه لاین ان پاراګراف سپیسینګ کمانډ دی. که چېرته تاسو غواړئ د کرښو په مابین کې فاصله، یعنی یو کرښه د بلې کرښې نه فاصله واخلي، نو تاسو به راشئ دلته به دا فاصله زیاتوئ په دې ترتیب. همدارنګه که چېرته تاسو غواړئ چې 2 پاراګرافونه د خپل مابین کې سره لرې شي، مثلا دغه ځای نه تر دغه ځای دا یو پاراګراف ده، ځکه دلته نقطه یا ټکی ایښودل شوی او نوې کرښې کې لیکل شروع شوي. چېرته چې تا انټر ووهو پورته لیکل د یو پاراګراف باندې حسابېږي. نو که چېرته غواړئ پاراګرافونه په خپل مابین کې فاصله ولري نو تاسو به راشئ لاین ان سپیس، په دې ځای کې مو چې کله کلیک وکړو نو بیا به راشئ ایډ سپیس بیفور پاراګراف. پاراګراف د ځان نه مخکې فاصله اخلي، او که چېرته تاسو دلته خو اوس ریموو دی ځکه فاصله لري، ایډ سپیس افټر پاراګراف واخلئ
نو پاراګراف به د ځان نه وروسته فاصله ایجادوي. نو زه د پاراګراف نه وروسته فاصله لرم، د پاراګراف نه مخکې فاصله ایجادوم. تاسو وګورئ دغه فاصله چې اوس تاسو یې ګورئ، دا فاصله د دغه او د دغه کرښې په مابین کې دا د پاراګراف فاصله ده. نو دا د نن ورځې درس. زه هیله لرم چې تاسو له دې ویډیو څخه زده کړه کړې وي. که تاسو نور ویډیوګانې هم غواړئ نو د افغان بایټ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او خپل نظرونه را سره کمنټ کې شریک کړئ. تر بل ویډیو الله مو مل.